پارکانو د اسلام کې پنځم رکن د بیت الله شریف حج دی. دا ډېر اهم عبادت ته او دا د عشق عبادت ته. دې لپاره چې کوم سفر کې عشقي سفر دی او امید د الله نه دا کېږي چې لوی لوی ګناهونه به الله معاف کړي. اگر چې علما کرام پکې غاڼې خبرې کوي خو لیکن امید د دې کېږي چې الله پاک د حج په برکت د انسان ډیر ګناهونه معاف کی. خو لیکن بل طرف ته د دې غور سوچ فکر پکار دی چې په دې سفر کې معمولی کوتاهی د الله د ناراضتیا سبب ګرځي. د حج په سفر کې ډیر احتیاط پکار دی. دیو جنا د حج په مسله چې کوم علما کرام کتابونه لیکلي دي هغه وسره آداب د حج چا مختصر چا مفصل لیکلي دي. په دې مختلفو آداب د حج کې او د عمره کې یو ضروری ادب په حاجیانو باندې د منځونو اهتمام دی. منځ هر وخت سفر حضر کې صحت مرض کې په هر حال کې فرض دی او د اهتمام ضروری دی. لیکن د حج په سفر کې د اهتمام کې مزید اضافه پکار ده. ځکه په اسلام کې د منځ درجه یوازې د حج نه د ټولو ارکانو د دین نه اوچته مرتبه د منځ راغلی ده. دیو جنا دا د عقل لري خبره چې د حج په وجه به سړی منځ برباد کی. لیکن افسوس چې اوس وخت کې اکثریت د حج د سفر په دوران کې حاجیان صاحبان د منځ باره کې ډېر لوی غفلت کوي او ډېر لاپرواهي کوي. امام ابن حجر مکی رحمه الله لیکلی دي چې بنی اسرائیلو کې یو زنانه موسی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوه. عرض وکړه د الله پیغمبره ما نه یو ګناه کبیره وشوه ما توبه وویستله تاسو راته دعا وکړئ او ما د پاره د الله نه سوال وکړئ چې الله زما مغفرت وکړي. موسی علیه السلام متو فرمیل څه ګناه دې کړې ده؟ هغې زنانه ورته عرض وکړه ما نه زنا شوې وه او د هغې نه امید زما پیدا شو او ماشوم چې کله وشو ما مړ کو. دا چې کله اوریدل موسی علیه السلام ډېر غصه شو. وی فرمایل اوزه دې ځای نه ستا د دې سپیروالي او د بد عمل د وجې نه چېرته اور ونه ورېږي او موږ ځان سره چېرته ایره نه کړي. هغه زنانه مایوسه شوه دغه ځای نه راووتله. چې کله راووتله الله پاک جبریل علیه السلام راولېږلو. وی فرمایل اے موسی علیہ السلام اللہ پاک فرمائی چستا پنیز د دې بدکارې زنانا د دې ګناه نه بل ګناه بل نشته دی او صرف تا ته دغه لویه ګناه ښکاري. موسی علیہ السلام او فرمایل دینه به لویه بل ګناه کمه وي. ارشاد یو فرمایل چې الله فرمای زما پنځ د دې ګناه نه لوی ګناه ده چې یو سړی قصدن عمدن فرض مونږ پرېږدي او د دې ګناه نه ډېر منحوس عمل دی او زیات جرم دی چې سړی ویخي روغ رمټي اذانونه اوري او فرض مونږ کې کوتاهي کوي. معلومه شوه چې مونږ پرې ښودل قصدن عمدن دا ډېر لوی جرم دی. په دې وجه فقها کرامو تفصیل لیکلی دی چې د یو زنانه امید راشي دغه وخت کې به مونځ نه قضا کوي او که چېرته کې ماشوم کېږي او لا پیدا شوی نه دی نو دې نفاس شروع نه دی نو که د دې مونځ قضا کېږي دې باندې دا ګناهګارېږي دغه وخت کې به مونځ کوي. که اودس کولی شي اودس به کوي که اودس نشي کولی تیمم به کوي خو مونځ به نه قضا کوي. دارنګې یو سړی په دریاب باندې په کشتۍ کې سور دی او دا کشتۍ ماته شوه په یو تخته باندې پاتې دی. اوس که دی مخکې مونځ دی نه کوي دی ګناهګارېږي. په ناسته به مونځ کوي د یو تخته باندې ناست سړی خو مونځ به نه قضا کوي. په اشاره به کوي خو کوي به. یو سړي دواړه لاسونه نشته بیا هم پې مونځ فرض دی دواړه خپې نشته بیا هم مونځ پې دا لازم دی. نو په دې وجه د سحر په مونځ کې عام طور ډېره کوتاهي کېږي. مولانا زکریا صاحب رحمه الله لیکلي دي چې د مونځ به ډېر اهتمام کوي. ډېر خلک سستی کوي دا ډېره لویه ګناه ده. امام ابوالقاسم رحمه الله فرمایي کوم سړی چې جهاد ته لاړو
او دی وجنه د جهاد په لار کې دنه یو منځ قضا شو د دې په کفاره کې کده سل جهادونو کې دغه یو منځ عمر ثواب روان لري ابو بکر وراق رحمت الله علیه فرمای د یو ځل حج د تلو نو په لار کې یو ځکه دمه وکړه او وی فرمایل چې ما کور ته واپس ورسوي ما په یو مزل کې یو دمه کې چې دا هغه ځای نه راغلم دلته مې دمه وکړه وسوه کبیره ګناهونه مې وکړه خلکو تعجب وکړو چې دا ولي په یو منزل کې وسوه ګناهونه کبیره څنګه کېدای شي دا خو یو معمولی ګناهګار عام سړی دومره لږ وخت دونه ګناهونه نه کوي تاسو نه څنګه داسې کېدای شي نو هغه ورته وفرمایل چې ما نه جمع پاتې شوه او چا نه چې جمع پاتې شي دا سیده لکه وسوه کبیره ګناهونه وشي ځکه یو روایت کې راغلی دی چې کم سړی د جمع مونځ بغیر عذر پرېښودو گویا چې وسوه کبیره ګناهونه وکړه شرح لباب لیکلی دی ممکن ده چې دی عالم ته دا حدیث را رسیدلی او د حج فرضي نو نفلي حج نو ځکه واپس لاړو فرضي حج کې بیا به ته مخکې ځې ځکه حج هم فرض دی نو نفلي حج ځکه واپس لاړو معلومه شوه چې دا ډېر اهم شی دی شیخ احمد رومی رحمه الله مجالس الابرار کې لیکلی دي چې په حاجیانو کې بعض بدعات وي او خرابیان دي وې ټول کې لوی فتنه پکې ده چې دی په حج ایامو کې او د حج په سفر کې منځونه قضا کوي حضرت فرمای ټول نه لوی فتنه لوی مصیبت دا دی چې اکثر دی منځونه پریدي دی وجنه علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله فرمای چې د قبول شوی حج یو نه خدا ده چې دې سړی نه به حج کې مز نه قضا کی او چې چا د حج په سفر کې مز قضا کو د حج مبرور نه دی د یو عظیمه غلطی ده چې بعض دوستان کوي الله پاک دې موږ تاسو صحیح حج کوون کې وګرځي او الله پاک دې موږ تاسو د مز اهتمام والا وګرځي د حج د نعمت ډېر لوی نعمت ته عظیم عبادت ته د لری ځای سړی سفر کړی وي ډېر مال لګولې وي کورې بریخي بچی بریخي مسافری برداشت کوي نو د دې ټولو مشقتونو باوجود چې سړی دومره لوی غلطي کوي یقینا چې دا خپل عمر وخت او خواري ضایع کوي د ټولو علما کرامو اجماع ده چې مونږ پرې خودل او قضا کول دا حرام دي او کله چې یو سړی د بیت الله شریف فضا ته لاړ شي حرم شریف ته لاړ شي الته چې څنګه نیکی سوچند باندې جاته ده د کرنګي ګناه هم ډېر خطرناک عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای دا غږه ګناه په سوچند جاته ده مزید اضافه پکېږي نو موږ باندې ځای کې الله پاک دې موږ تاسو ته د حج او د عمرې او د ټولو عبادتو احسن توفیق را نصیب کړي امام مالک رحمت الله علیه نه چا تاسو کو یو سړی د کشتۍ او بحری جهاز په ذریعہ باندې حج تزي لیکن په دوران د سفر کې په دې کشته کې سورلې زیاتې دي دته د سجدي زینوي سیوا د دې چې په بل مسلمان دغه په ملا باندې سجده وکي نو آیا دې سړي لپاره حج جایز دی هغه فرمایل آیا دې په دې کشته کې سفر کې چلته مونږ نشي کوله بل کې دیو کی چې آزاد باندې طریقه باندې مونږ کولې شي او به فرمایل بربادی د هغه چا د پاره چې چا مونږ قضا کو د امام مالک رحمه الله دا فتوا واضح طور دی ثبوت ته چې څوک د مونږ د ادایګۍ باره کې کوتاهی کوي دا بربادۍ طرف ته روان دي خاص طور سره په جز کې په پناسته مونږ کوي ولاړه پکې نشته رکوع پکې نشته سجده پکې نشته څنګه په جز کې پناسته مونږ کوي په کار دا چې ته قبلې ته مخ کې ودرېږي رکوع سجدي سره وکي اوس غدونه سفر نه مخکې نه په ایرپورټ کې مونږ کې بیا جسته وخېږه یا چې کوش یالته وکا کله چې سړی په جهاز کې ناشتي او د رسیدو امید وي په جس کې به مونږ نه کوي یا به مخکې نه په ایرپورټ کې مونږ کې بیا به جس ته خېږي کوي سارے دو والا جهازو جس وی ساری کې نه کنه خدای بګوري ټایم ته جس ته خطو کې وختو نو بس مونږ دیو کې بیا دیو خېږي او کنه الته کته کېدو کې د تما سوسیدلا چې ټایم بوي نو چې کوشي بیا په صحیح طریقه موږي کله چې داسې حالات شو چې د په فضا کې دی او په جس کې د رکوع سجدي یا کامرا ځای وته نه ملاويږي کولو ځای
نو چې څنګه او کابو کی خو بیا به دې مونږ قضا وروړي ځکه په سوارلې کې په جز کې یا موټر کې چې ته کله مونږ کې نو قیام پکې رانغی رکوع پکې رانله سجده پکې رانله قبلې تمخکل پکې رانله دا خو فرض دي په هغه سوارلې کې مونږ راواله چې دا ټولې خبرې پکې بدي ته قیام کولای شي رکوع کولای شي سجده کولای په دې کیفیت به کې دا سینا دا دونه نرم خبره نه ده چې سړی پکې دا فرض د منځ ختم کی الله پاک دې موږ تاسو ته د موز اهتمام را نصیب کی خصوصا هغه خلک چې حجونه ته تللی دي الله د حج اعمال او مناسک وته آسان کی او د کوتاهیونو د الله د ټوله حفاظت کی الله زموږ د حرمین او شریفین زیارت بار بار نصیب کی